السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې پر یو چا مې د ډېر وخت څخه قرض او پور باندې دی، هغه سړی اوس ناداره دی، غریب دی، مسکین دی، دا زما پور نسي ادا کولی، دغه پور زه دته په زکات کې ورپرېښولی شم که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو چې د زکات د ادا کولو دپاره شرط دا دی چې مستحق یا مسکین به د دې مالک جوړی او دی به پر هغه باندې قبضه کوي. لہذا که چیرې مالک نه جوړ سي او قبضه ورباندې ونه کړي، دغه زکات نه ادا کیږي او نه د دې مال زکات ادا کیږي په دې سره. لہذا کم سړي چې ستا پور یا قرض باندې دی، نو هغه سړي ته که ته دا پیسې په وینا سره ورپرېږدې چې ما تا ته په زکات در پرې ایښي دي، لکه نن سبا چې دا عمومي بلوا ده او ډېر کسان په دې اخته دي، هغه پوروړي ته وایي چې بس هغه په زکات کې قبول کړه، په دا رقم هېڅکله زکات نه ادا کیږي او نه زکات صحت پیدا کوي. بلکې د زکات د ادا کولو طریقه دا ده که چیرې دا ستا پوروړی واقع غریب وي، مسکین وي، د زکات مستحق وي، نو ته دته پیسې په زکات کې ورکړه چې څومره پیسې ستا پر باندې، مثلا 1,00,000 روپۍ دې پر باندې 1,00,000 روپۍ دته په زکات کې ورکړه، 50,000 په زکات کې ورکړه، او بیا دته وایي چې دا خو پیسې ستا سوې، ته مالک سوې، اوس ما پر تا چې څو پور باندې دي ما پور را ادا کړه. نو دغه رقم کتاب جواز ورکړی دی او صحت طریقه یې دا ده، ځکه چې دی به دا ستا زکات قبضه کړي، قبض به کړي، وروسته د هغه به تا ته خپل پور درکړي. که چیرې دا رقم قبض را نسي او تملیک را نسي، دی مالک جوړ نسي، دا زکات هېڅکله نه ادا کېږي. ډېر کسان زموږ د معاشرې دا رقم په دې مبتلا دي چې پوروړي ته وایي چې هغه پور یا هغه پیسې په زکات کې قبول کړه، په دې سره زکات نه ادا کېږي تر څو چې تا دته نغدې پیسې په لاس کې ورکړي یا دا رقم شی چې په هغه د زکات کې ورکول کېدی سي هغه شی دې ورکړی دی او د دې مالک ګرځېدلی دی، نو زکات نه ادا کېږي. فتح القدیر دوام ټکي 268 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي او بدایع صنایع دوهم ټک 19 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي او دغه رقم دارالعلوم زکریا په دریم ټک 203 نمبر صفحه کې دا مسله د زکات کې رقم به طور قرض چوړنې کې حکم په دې عنوان باندې په تفصیل سره دا مسله څېړلې ده. والله اعلم بالصواب.